بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو، چرته چې وئ ښاد او آباد اوسئ. تازه ترین خبرونو سره خاص کر د افغانستان واپسی عمل او په دغه کې کمې خبرې روانې دي، کم کیسې شوي دي او د صوبې خیبر پښتونخوا څه صورتحال دی دې وخت کې کمې مسلې روانې دي. تحریک انصاف خپل منځ کې جنګونه او بلوچستان حالات هم کړکېچن شوي دي. همدغه شانتې په دې باندې مختصر نظر اچو او تاسو ته خاص خبرونو سره اهم تفصیلات هم درکو. خو هغه کې یو اهم خبر باندې زه نن ډسکشن کوم، ما ډېر ضروري وګڼل ولې چې نن په دغه باندې یو ډسکشن وشو پاکستان کې. نو ځکه مو ویل جنرل موبین حالانکې موږ هم ډېر وخت نه ګورو، اوس دا ګورو چې دا د افغانانو دښمن دی او که دوست دی. دغه فیصله به تاسو کوئ. د خبرونو نه د پروګرام شروع کېدو نه مخکې تاسو نه خواست کوم چې کوم ملګرو چینل نه دی سبسکرایب کړی نو سبسکرایب او چې خوښ شي شیر او کمنټس ستاسو ډېر ضروري دي. او راځو په خبرونو نه مخکې چې دې وخت کې افغانستان کې د پاکستان افغانستان څه صورتحال دی او په افغانانو کم صورتحال دی او صوبه کې چې الیمین ګنډپور وینا باوجود څه روان دي. ولې چې هغه خو کلیر کټ وینا کړې وه چې زبردستي به نه وباسم، خو بیا هم خبرونه راځي چې هغه باندې تاسو سره شریکوو. خو جنرل موبین چې کوم تاسو یقینا چې ډېر زیات هیرو جوړ کړی دی، خاص کر سوشل میډیا ټیک ټاک باندې هغه باندې اوس زه نه پوهېږم. ما خو ډېر معلومات خیر خستی چې چېرته پاتې شوی پاکستان کې څومره خوړن سکل کړي دي او بیا څه صورتحال مې لاړ دی او ټیک ټاکر څنګه جوړ شو صرف په کنځلو او بدو ردو باندې جوړ شوی دی او بدو ردو باندې د پاکستان خلاف چې کوم غږیږي لکه یو خو وي چې څه حقیقت دلایلو باندې وي چې یو ظلم شوي، همنې خبره موږ هم کوو د خپل حکومت یا د ادارو، خو چې کوم اسم نه او ته هسې بدې ردوې او په داسې حالاتو کې چې دې وخت کې پاکستان کې افغانانو څومره مشکل دی. او نن په یو ځای کې دغه خبره ډسکس شوه، نو ځکه ما وایي تاسو سره ضروري ووایم چې تاسو کم از کم د جنرل موبین ته یو میسج خو کوئ. ولې تاسو ګورئ ډېر زیات فالوورز دي، ډېر هغه دي، ډېر واه ورته کوي او ډېر بدې ردې وایي په داسې حالاتو کې چې دې وخت کې افغانانو مشکل کم دي او موږ کوشش هم روان وي، پښتنو هم روان وي. نن هم های کورټ کې فیصله د بلوچستان تاسو به لیدلي وي په همدغه پیور کارډ SSC کارډ باندې. بل طرف ته جنرل موبین دومره زهر کولوي چې هغه په ادارو کې هم ډسکس کېږي چې وګوره د افغانانو حل او بیا کمنټس لاندې نه واه او دغه چې کوم زموږ افغانانو یقینا چې هغه به بهر سویرې ته ناست وي، ګرمي ته خو دغه پاکستان کې ناست دي، نو دغه ورونو تاسو خیال ولې نه کوئ؟ او یا جنرل موبین دې وخت کې یا خو ته خوله بند کا یا خو دا چې کوم خبرې دي دا لږې سمې کا، چې کومې په تا ادارو پسې خبرې کوي یا پاکستان پسې خبرې کوي، د هغې نقصان فایده نه نقصان نشي رسوي، خو نقصان خپل افغانانو ته چې دې وخت کې په پاکستان کې کروبرونه دي، بال بچي دي او دلته پاتې کېږي، هغو ته د غټ نقصان جوړوي. نو دغه ما تاسو سره یو پیغام زه شیر کړم مخکې راځو خبرونو ته. نو ملګرو تاسو هم په دې باندې که نور څه نشي کولی نو میسج خو ورته کولی شي چې وروره لږ دې باندې خیال وساته. او موږ خو به صرف تاسو ته یو هغه چې دې وجې نه څومره نقصان نفرتونه او بیا په ادارو کې یو ثبوت هم پیش کېږي چې دا د افغانانو حل دی. داسې نور هم ډېر ملګري چې کوم نفرت خوري هغو ته هم دا پیغام دی. اوس راځو اول خو دا د پاکستان نن چې کوم د کډوالو واپسي عمل لکه 1 اپریل نه ونیسه نن چې کوم 16 اپریل پورې تر اوسه پورې چې کوم سرکري عدد و شمار دی تورخم په لاره چې کوم افغانستان ته لیږلي شوي دي هغه تاسو سره ډیټا شیر کوو چې دې وخت کې مجموعي توګه باندې 4,000 کسان چې کوم دي او 4,300 نفر مشومان زنانه او کسانو سره ملاو کې دغه تورخم بورډر باندې تر اوسه پورې الیګلي شوي دي. بل خو پنجاب کې هلته لږ کریک ډاون هم شروع دی او کونو سرچینګ هم او په ګاډو سورلو او دغه شانتې نور هغه چې کوم کېږي نو یقینا چې حکومت دا ویلي و چې دغه شانتې زورونه به نه کېږي. نو دغه موږ هغه ادارو ته هم اپیل کوو چې یو کس 150 کالونه پاتې کېږي نو هغه چېرته سفر کوي نو په لاره ګاډي کې ومنې سه کور یې دی هغه یې دی هلته ورته نوټس جاري کړه یا هلته ورسره معاملات هغه کې نو دغه شانتې عمل سره نور هم افغانانو کې ویره ترېښه خوره شوې ده ډېره زیاته او په دې باندې بشپړه خبرې هم روانې دي خو تر اوسه پورې معاملات سست دي هغه باندې هم خبره کوو. او بیا راځو اوس
د خیبر پختونخوا وزیر الله اعلان به وجود چې تاسو به خبرونو کې هم لیدلی وي، موږ هم تاسو ته ویلو غټ اعلان یې کړی چې څه قسمه به هم زبردستي نه کیږي، خو هغه باوجود په خیبر پختونخوا کې کم خبرونه راځي چې یو خو هلته کې باقاعده کورونو چې کوم کرایدار دي چا مالکان دي هغو ته ویلي چې کرایه هغه ورسره ختم کوي او دغه شانتې نورې هغه به ورسره نه کوئ، کرایه به نیم کورونه نه ورکوئ او نور چې کوم سکولونو کې داخلي دي اوس داخلو سیسټم روان دی هغو ته داخلي نه ورکوئ او چې کوم روان دي هغه الریډي ایجوکیشن سیسټم روان دی کوم افغانان ورکوي هغه خو الریډي روان دي، خو مزید چې کوم دي او دغه شانتې خبرونه هم راځي چې هلته کې هم ځینې اطلاعات راغلي دي چې هغه ته پولیس ویناګانې کړي دي، نو بیا دغه صورتحال څنګه مخې ته راځي او بیا بازارونه چې کوم دي هغه ویران شوي دي، خاص کر کاروباري خلک ډېر زیات پریشانه دي دې وخت کې د افغانانو یو شمېر پریشانیانې دي چې اخر وکړي او څه وکړي، ولې چې لکه کروڑو کاروبار په یکدم څنګه ختم کړي، په دې باندې ډېر زیات اندېښنې مخې ته راغلي دي، په دې باندې حکومت ته هم دغه نوټس کیږي، نو ځکه د سست روي یا سست هغه چې کوم روان دی هغه دی. بل طرف ته غیر قانوني دي، چا سره ویزې هم نشته، پیو کارډ نشته، هغه خو یو امر یو څوک خبره هم نشي کولی، خو چې کوم قانوني دي یا هغو ته پیل نغل شوی نو هغه باندې یقینا چې ادارې هم خبرې کوي، نور هم نړیوالې ادارې هم خبرې کېږي، نو هغه باندې هغه روان دی. نو الله دې وکړي خیر دغه کې یو بل خبر هم تاسو سره شیر کومه مخکې ترونه مخکې چې افغانستان سره د کوم مذاکراتو خبره وه هغې باندې وزیر داخله رابطې شروع دي، نن سبا کې چې کوم ورځ هم وټاکلی شي هغه هم تاسو سره شیر کوو چې هغه مذاکرات هم ډېر زیات امپورټنټ دي دواړو ملکونو ترمنځ، چې دې سره د دغې شخړې په حوالې سره هم څه نه څه اپډیټ مخې ته راځي، ولې چې اسحاقدار 22 منې به بنګلادیش ته ځي، نایب وزیر اعظم هم دی او وزیر خارجه هم دی، نو هغه نه مخکې دغه پلان چې کوم دی دا به کېږي او دا معاملات به یو طرف ته کېږي. دې سره سره نو یو خو دغه عملیات روان دي، تاسو پروسس ګورئ کیسه روانه ده، ورسره بلوچستان صورتحال به راځو. بلوچستان صورتحال مخکې د وزیر الله علي امین ګنډاپور او د پارټۍ منځ کې خپل لکه صوبایي صدر چې کوم جنید اکبر جوړ کړی شوی دی هغه جنید اکبر ترمنځ اختلافات بالکل تنظیمي سطح باندې کل کر سامنے راغلي دي. همدغه شانتې که تاسو ترکۍ ګروپ وګورئ، که بل خوا د اسد کسر هغه وګورئ، نو دو منځ کې هم ډېر زیات کلیشز روان دي او دا هم خبرونه راغلي دي چې نن سبا کې کابینې نه د ترکۍ والا کسان او د اسد کسر کسان به هم کابینې نه وزیر الله وباسي، ولې چې هغه وزیر الله باندې هم خپله کې مخالفت ډېر سخت راغلی دی. یو طرف ته د عمران خان خلاصېدو لپاره پلانینګ او احتجاج خبرې کېږي، بل طرف ته په خپل پارټۍ منځ کې او چې کوم خاص قیادت دی هغه باندې ترمنځ اختلافات ډېر زیات روان دي. وفاق طرف نه هم وزیر الله ته په پریس کانفرنس باندې جواب ورغلی دی چې هغه بس موږ به لنډ ووایو چې لست اخلاص توره دې ازاده کړه، څه داسې جواب ورغلی دی. خو بهرحال اوس راځو په خیبر پختونخوا کې یو بل چې کوم ډېر غټ ایشوز ده هغه دغه ده چې ترهګرو ماښام نه پس خاص کر د جنوبي اضلاع، چونکې زم د جنوبي اضلاع سره تعلق ساتم، جنوبي اضلاع د بنډۍ خان دغه روډونو باندې اسلحوال راوځي او باقاعده ناکې ولګوي پولیس غونډې او خلکو ته لشیم اخلي او ډېر بد حل مخې ته راغلی. تاسو به ګورئ په لکي کې هم دغه صورتحال بنو کې ډۍ خان کې، نو یو طرف ته د صوبې دغه سچویشن دی، بل طرف ته دغه عملیات روان دي او سره د فوجي عملیاتو هم روانه ده، مختلفو ځایونو کې اپریشنز روان دي. ورځو د بلوچستان حالات هم ډېر دې وخت کې خراب دي، د 544 لګېدلي ده په ټول صوبه کې، خو بیا هم هلته کې درنې چې کوم د خاص کر اختر منګل درنه ده هغه کوټې ته رسېدو کې ده، بل خوا بله درنه هم روانه شوې ده چې هغه حق تحریک دی د بلوچستان د ګوادر نه. نو اوس دغه شانتې صورتحال چې کوم دی او بلوچستان کې ډېر کړکېچن شوی دی، مهارنګ بلوچ نیولو نه پس دغه صورتحال بلوچستان کږونه ورو ورو وځي لګیا ده، اول ته هم ډېر ټینشن هم شروع دی. خو بل طرف ته بلوچستان کې بېلابېلو سیمو کې خفیه اطلاعاتو باندې سکیورټي فورسز اپریشنز کړي دي چې دوه مهم ترهګر سره ډېر ګڼ شمېر ترهګر هم وژلي شوي دي، دغه آی اس پي آر لخوا هم هغه راغلی دی. او بل خوا تاسو به په دې اړه باندې باقاعده
توګه د پرون هم د کور کمانډ کانفرنس هم لیدلې وي چې په دغه کې یو اطلاع دا هم وه د تحریک انصاف ته هم انډایرکټلی چې یو خو دغه افغان ایشوز باندې یا په نور باندې بیا خاص کر د کم هغې دی وخت کې بیانیه ده او بیا خاص کر کوم دا ترمنګل درنه نور چې که پاکستان څوک کوم ډسپلیس کوي یا مطلب هغه ته نقصان رسوي نو هغه خلاف سخت ایکشن کیږي. یو اخر کې غټ پیغام ملګرو ته هغو ملګرو ته پرېږدم چې کوم ملګري بار هیوادونو کې دي خاص کر هغه پاکستانیان دي که افغانان دي او په دوبۍ قطر یو ای څومره دي هغو دپاره خاص پیغام دا دی چې دې وخت کې ګوره سوشل میډیا ګوره پیکا ایکټ منظور شوی دی نو پیکا ایکټ یو په جرنلسټانو باندې نه دی موږ باندې نه دی موږ خو بیا هم خبره کوو پکړ د کړم تاسو ګورئ روان دي خو هغه کې د سوشل میډیا دپاره د کرایم باندې ډېر زیات فوکس دی چې کوم پوسټونه کوم تاسو هغه شیر کوئ یو خو څه جواز لري یو خو بغیر د جوازه یا بغیر د څه تاسو په هغه کې مداخلت کوئ یا هغه شانتي شیر کوئ نو هغه کې لږ ډېر خیال به ساتئ ولې چې سبا تاسو په ایرپورټ راځئ تاسو به هر څه ډیټا کلیکټ شوي وي ډېر سخت سیسټم ورته لګېدلی په دې باندې به تاسو ته ویلاګ هم کوم او فلحال مې تاسو ته اطلاع درکړه همدې سره تاسو نه غواړم اجازت او په دعاګانو کې مې یاد ساتئ انشاءالله نوي تازه سره به بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږم ډېر ډېر سلامونه.